عزیزانو د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بیان سے کافی حد پورې ما ستاسو په مخ کې عرض کړو. دلته یو د کار خبره دا واورئ چې په ټولو مذهبونو کې واحد مذهب اسلام دی چې د دې هر شی محفوظ دی. د اسلام هیڅ شی تر اوسه پورې ضایع شوی نه دی. د اسمان نه چې څه نازل دي نو هغه ټول ضبط دي او د الف نه تر یې پورې ټول محفوظ دي. د دې نه سوا مخکې کتابونه چې کوم د قرآن کریم نه نازل دي، تورات، انجیل، زبور یا نور صحیفه، هغه ټول ضایع شوي. ضایع کېده دا معنا چې د خپل وخت علماو او د هغه خلقو دیندار طبقه د خپل ذاتی مفادو د پاره هغه ټول تحریف کړی دي او اس شی پکې تر اوسه پورې صحیح باقی نه دی. مثلا انجیل وګورئ، انجیل د عیسی علیہ السلام کتابو او داغه نه بعد عیسایانو ته پاتې. عیسایانو هغه انجیل ټول تحریف کړي او اس شی پکې صحیح باقی نه. اوس دا چا ویلی دي چې دوی دا خپل کتاب ټول تحریف کړي دي؟ دا قرآن ویلی. قرآن کریم کې الله فرمایي ویل للذین یکتبون بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. الله فرمایي چې هلاکت تی وي د هغه لاسونو د پاره چې هغه په خپل لاس شی لیکي او بیا هغې نه بعد وایي چې دا د خدای د طرف نه. نو عرض مې دا و چې ماضیه چې څومره دي د هغې ټول کتابونه چې دي ضایع شوي دي او ختم شوي دي. لویه وجه پکې دام وه چې هغه هم د اسمان نه نازلو ضایع شو او قرآن هم د اسمان نه نازل دی، نو دا ولې نه ضایع کی؟ پکار دا دی چې څنګه هغه خپل قومونو ضایع کو نو چې دا هم ضایع کړی وي. عزیزانو د دې هم د ضایع کېدو دپاره کوشش ډېر شوی دی. دومره کوشش شوی دی چې صحت پې نه. خاص کر انګریزانو د قرآن کریم د ضایع کېدو دپاره دومره کوشش کړی چې صحت پې نه. لیکن قرآن ولې ضایع نه شو او هغه کتابونه او صحایف ولې ضایع شو؟ د دې غټه وجه دا وه چې هغه کتابونه یا هغه صحایف چې دي هغې کې دا ذمواري د خدای نه وه ذکر چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دا کلام ما نازل کړی او ده به د دې حفاظت کوم. دا شی نه په تورات کې او نه په انجیل کې او نه په زبور کې او نه په صحیفو کې. واحد کتاب چې دی قرآن کریم دی چې د دې د حفاظت ذمواري الله په خپل اغستی. بل دا چې څومره کتابونه په ماضیو کې نازل شوي دي په هغې کې یو هم د هغه کتاب حافظ بنو
د تورات حافظ نو، د انجیل حافظ نو، د زبور حافظ نو، د صحیفو حافظ نو. واحد کلام چې د قرآن کریم دی چې کروڑها حافظان د قرآن کریم په مسلمان قوم کې موجود. د دې د نه ضایع کېدو دوه وجې دي. یو خدا چې د دې ذمہواری الله په خپل ځان اغستی، نو چې الله د کوم شي څوکیداری او چی غم دیوار امت را کے باشد تو چو پشتیبان، چی غم ز موج بحران را کے باشد نوح کشتیبان. وی د نوح علیہ السلام کشته ته د غرقیدو نه څه یاره وه چې د چا مانګې نوح علیہ السلام، او هغه کشته ته به د غرقیدو نه څه یری یا رسول الله چې د کمی کشته پشتیبان ته، هغه دیوال ته به د پریوتو څه یری چې کم دیوال پشتیبان ته. نو د کم کلام پشتیبان چې د خدای ذاتو، هغه کلام ته د ضایع کېدو یره. دویمه وجه دا وه چې هغه کتابونه د خپل وخت قانونو، پیغمبر موجود دی، قانون دی، پیغمبر وفات شو، دا لاړو بل پیغمبر برازي او بل قانون دی. نو چونکه عارضی او وقتی قانون، نو عارضی او وقتی قانون ذمہواری خدای زکه ناغسته چې دا به د دې پیغمبر نرستو ختم شي. قرآن کریم واحد کلام زکو چې دا به تر قیامت پوری چلی. دین رستو با بل پیغمبر ناراضی، دین رستو با بل کتاب ناراضی، دین رستو با بل دین نہیں. لہذا دا حفاظت ذمہواری خدا پاک پزان واغستا او دا سلسلہ با تر قیامت پوری جاری. عزیزانو، ڈاکے پا وقت پکے ڈیرے واچولے شو. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا نبوت دا مرزایانو ڈاکا، قادیانان را پاسے دا مرزا غلام احمد تے پیغمبرو. علماء اور پسی شو چل کا پیغمبر څنګه ہے، باسونا لانجے کنجے ترو سپورے اغا معاملہ. علماء اور پسی شو چې باس په قرآن او په حدیث بئی کمونگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر منو هم نو مونږ سره داغه د پیغمبر دلیل چې د قرآن او حدیث قبل چشتا. قرآن او حدیث مونږ سره دلیل داغه په پیغمبر دی. راځي قرآن او حدیث کې به وګورو که د بل پیغمبر گنجائش وو او قرآن او حدیث نه اشارتن کنایتن معلومه ده او بسم الله ده. که یو لک سلیری زره پیغمبران مونږ منلی دي دا یو پکې ولی نه مني. اسې زمونږ څه خره د لارې مرزا غلام احمد اړولی دي چې مونږ دغه پیغمبري نه منو. ټولو نه مخکې به مونږ ومنو، خو که مونږ ته دا ثابته شوه چې دی پیغمبر، هر کله چې دا پیغمبر دی نه او دی ځان ته پیغمبر وای نو لا محاله دا کافر دی. چې دا کافر دی او زه دته پیغمبر وایم نو زم کافر، بلکې د ده په کفر کې چې چا شک وکړو هغه هم کافر دی. تاسو خیال راغی دلیل وښایه، دلیل نه بے دلیل مونږ تاسو وګورئ په دې کائنات کې خدای تاسو منلې ده، په دلیل هم منلې، خدای هم په دلیل منلې، بیا د الله یووالی تاسو په دلیل منلې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري تاسو په دلیل منلې. هر یو پیغمبر ته به الله معجزې ولې ورکول؟ معجزې به دې د پاره ورکولې چې دا خلق
عاجز شي او د د معجزې جواب ونه کړی شي او د پیغمبري په اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړې کول دا د پیغمبر معجزه وه. ابو جهل او سرداران د مکې ټول حیران شو او جواب یې نشو کړ. کاڼي په لاس کې لا اله الا الله ویل، عالم عاجز شو، د دې جواب یې نشو. پلا رضا کانو نه आवाज راځه چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. دنیا اورا عاجز شو، د دې جواب نشو کول. بیا د لرګي ستن په مسجد نبوي کې د قجوري د ونې جوړه، پیغمبر به چې تقریر کولو هغې ته به اډانا والا یو نجارو ترکان هغه دا خیالو کو چې حضور علیہ السلام په ولاړې تقریر کوي دا ستړی کیږي، نو دا منبر جوړ چې منبر جوړ کو جمعات ته راوړو او فرمایل چې یا رسول الله تاسو چې خطاب کوئ نو په دې منبر تشریف دی. پیغمبر منبر تلاړو چې پاغي تشریف کې خو نو دا لرګی چې په جړاش اوچ ډکې دی د قجورو د پاڼو چھت ته وغې لاندې داسې ډکې ستن ورکړې ده. نو هغه اوچ ډکې داسې جاړي لکه بنی آدم سلګی وهي او اټکۍ وهي او جڑا دا په جمعات. صحابه په جمعات کې ناستی مسجد نبوي کې ټول حیران شو. مولانا روم وی چې استن حنان یز هجر رسول نالا میں زد ہم چوں ارباب عقول. دا سی جڑل تابوے چی یو انسان جاڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغے او دستنی لے غاڑا ورکڑا او سینے سرے اولا گولا او دستنی توئی چی گفت پیغمبر چی خواہی اے ستون وستنی تسغواڑی ولی جاڑی آستن ورتوئی چی گفت جانم از فراقت گشت خون و یا رسول اللہ ستا پا جدائے کہ میں دزڑنا وینی جدا شوئی سترانا جدا شوئی ولی مسندت منبود مز من تاختی اول خو ستا تکیاگا زوما ستا ملابا ما سره لگے دلیوا او ستا تکیاگا چی دے نو زو مسندت منبود مز من تاختی برسر منبر تو مسند ساختی. اول ستا تکیاگا زوم اس لاڑی پا منبر کے ناست نو دی وجه نز جاڑم. حضور علیہ السلام ورطو فرمائل چی وونی زب دعاو کم چا اللہ تا پا جنت کی ونه کی. آڈکے ورطوئی چی یا رسول اللہ پا خدای میں دی قسم وی کنه می په جنت کار شتا او نه د جنت په ونو نه جنت غواړم نه د جنت میوه غواړم نه په جنت کې ونه کې د غواړم
که غواړم نو په دنیا کې تا سره یو ځای کې د غواړم. مولانا روم وایي چې دا خبرې دې ډکي او پیغمبر څه وخت کې کولې نو د صحابه په جماعت کې چې څومره ناستو دې ټولو اورېدي. او مولانا وی چې درته حیر مان د اصحاب رسول. ټول صحابه حیران چې دی وچ ډکی ته وګوره، د دې جړا ته وګوره، او بیا پیغمبر سره د دې ډکی دی خبرو ته وګوره. درته حیر مان د اصحاب رسول، کس چې مې نالید ستون با عرضتول. داستناو جړاو چغې او خبرې صحابه ټول حیران. عرض میں داو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت پاغه خو اوچ ډکیم گواو، کانیم پہ گواو، د اسمان سپوږمیم پہ گواو، او حیواناتم پہ گواو، زناورم گواو. یوازې بنی آدم نه، حیوانات گواو. یو سې ښکاری نیول، ښکاری اوسې نیول، او سه ور سره په جګړه د نوک جوک کوي. سردار کونین صلی الله علیه وسلم ترا اخکاری ته وی دا ولی او سه مینی ولی دا بالکل ځان وجن. او سه ته وی ولی ځان راکاږي. او سه ورته وی چې یا رسول الله د دې غره شاته مې یو دو بچی دي، ډېر وخت شو چې تراوته ما ته مې نه دی ورکړی، نو د نزان خلاصوم چې په منډه غیله ته ورکم نو بیا راځما. پیغمبر اخکاری ته وی چې دا اوسه خدا سی وی، ورته وی یا رسول الله دا اوسه زناور شه ده، دا چرته بیا راځي چې پرېږدما. جناب محمد رسول الله ورته وی چې اخکاری د دی اوسه په ضمانت کې بدر سره زکه نما، کدا اوسه لک سات کې بیا رانه نو تاوان به ز درکما. پیغمبر ور سره کې نست اوسه پرې، اوسه په یو منډه لاړو بچو ته وی جزر کوي. سردار کونین میں په ضمانت کې ناست، بچو ورته ستا پای په مونږ حرام دي چې تر څو ما د ضمانت نه خلاص کړي. مور مخ کې او دواړه بچی را ورپسې چراله و یا رسول الله زخر عالم چې تمه د ضمانت نه بار شي، دا دو بچی مم دې د پار راوست چې دا ستا په ناموز د ښکاری ته قربان شي. ښکاری چې وکړه يهوديو هغه فو د زنګل زناورم د دې تصدیق کو چې دا پیغمبر دی. فورا وی چې لا اله الا الله محمد رسول. عرض میں داو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې خو کانی او لوټم گواو. د مرګ نه رستو درته وای په لندن کې یو میټینګ وشو. د انګریزانو بادشاہ پاسې دو، دا بادشاہ او دا غټ سره چې اوسم په خوانه روپای باندې داغه گنجه تصویر دی، دا بادشاہ هغه پاسې دو مخه ووالو ویریو. ټول پارلیمنت حیران شو. انګریزانو پارلیمنت تاسو ته څه معلوم دی، ځکه چې د پاکستان پارلیمنتونو خلکو نه ارڅ هیر کړه.
د پاکستان پارلیمنټونه چې دی خلقونه هرڅه اوس دوی دا خیال کوي چې جوړ پخوانی پارلیمنټونه هم دغسې ونو چې د چا په لاس کې پیاز نه و نه پارلیمنټونه خلقو د هغې شانو تاسو وګورئ امریکا په دنیا کې اعلی طاقت دی چې مونږ هم ته خیر غواړو جولای مرتار وختي نیولي د هغې سینټ دی د هغې کانګرس دی مجال دی چې د هغې کانګرس فیصله نه کړي او د امریکې صدر متیازي مجال شي د ټول امریکې نظام د هغې کانګرس په فیصله کوي هغې نه بعد به صدر پې دستخط رب نشي والی صدر چې د هغې کانګرس فیصله نه کوي دلته شورا ده او صوبه ده او منبر ده او پلانې ده او چرته ګرینګ سوڼولې په اختیار کې پوزه عرض مې دا و چې پارلیمنټو د هغه خلکو مخې ووالو ټول پارلیمنټ پاسېدو چې صاحب ولې ویلې واورئ چې تر څو پورې په مدینه منوره کې د محمد رسول الله خبر او د لاش موجودی انګریز قوم به د ښې ورځې مخ نه ګوري د دې قبر نه د لاش راویسته غواړم او دلته یې راوړل غواړم څوک کولی شي دا قرباني یو دوه انګریزان پاسې دی ویل مونږ به اجازت ته ویلې بالکل د انګلینډ نه را روان شو مدینه منورې ته راغلی ګیرې پرېښوې ځان نه صوفیان جوړ چې دا صوفیان او صوفي کېدل خو آسان کار دی که خرې پوره او لکۍ دې شوي او ګیره دې لویه پرېښوه او سر مر دې اوږد را اوږد کو او صاحب سپینه ټوپۍ دې په سر کا او کرکری دې ځان نه جوړ که که نه جي حضرت رحمت الله علیه دلته مونږ سره یو دی چې راشي خپل پیر ته وایي حضرت رحمت الله علیه ژوندي ته وایي حضرت رحمت الله علیه نو مال د هغه خر مطلق دی چې دا اوس په دې نه پوهېږي چې رحمت الله علیه ژوندي سره خلک وایي که مړي سره وایي رحمت الله علیه خلک ژوندي سره نه وایي مړي سره یې وایي ما په دې خبرو پوهېږئ نو دې خر مطلق ته اوس ته وګوره وایي میں اے دوائی حضرت رحمت اللہ علیہ واسطے کھڑنا حضرت رحمت اللہ علیہ نو دا سوٹی کېدل خو آسان کار دی خو ګیره راوږده کا دوه درې لیشتې او ځان نه ځنګلي چیلی جوړ کا او صاحبه بس صوفي صاحب بشي نو دغه ځای پیرنګیانو ځان نه صوفیان جوړ که او مدینې منورې ته راغه او چا نه کور په کرۍ ونیو چې مونږه چیله وباسو چیله کېږي خلکو ډېره ښه چیله وباسي چیله دی چیله دی چیله دی شریف مکه د حرمینو بادشاو شریف مکه د دوه ورځو کار پاتې شو په هغه کور کې سرنګ وال شروع کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ته لاندې نو د شپې به خاوره غورځوله او د ورځې به په سرنګ کې کار کول چې دوه ورځې پاتې شوې حضور علیه السلام خوب کې ورغه شریف مکه ته چې پاسا وباسي مې درنه پاسېدو حیران پریشان چې دا څه چل بیا وده شو بیا ورته پاسا وباسي مې درنه هغه انګریزان یې ورته لاس نیولي وښوده چې دا دوه کسان دي دا مې وباسي بس شریف مکه را پاسېدو
راغ مدینه منوره ته اعلان یې وکړو چې تالاشیانې شروع کړي. هیڅ پته نه لګي. وی کټونه او بسترې وګورئ لاندې باندې پوزه غوړېدلې و په دغه کور کې چې پوزه اوچت کو ته لاندې لویه تاخانه وه. تاخانه کې ورکوشو فوج انګریزان خو یې ونیول او شریف مکه په دې سورنګ کې دغه وخت کې دا تاخانه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمین مبارکو ته سوره رسیدلې. شریف مکه ورننوتو نور جرأت خو نه کړی شو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپې مبارک یې ښکل کړي. دا یې ولیدې او دا یې ښکل کړي او دغه ځای کې د روضې مبارکې نه غیر چاپیر بیا اوسپنې او سکې او دا برایي غیر چاپیر وکړه چې آینده دا خطره ورکه شي. هغه انګریزان پاسېده د شریف مکه ورته ویل څه چل به در سره کوم. هغې پاسېده او شکر یې وویستو چې موږ د خپل بادشاه حکم بجا راوړو. بله خبره ده چې پکې کامیاب نشو خو موږ د هغه د حکم تعمیل وکړو. موږ دا لاش ویستو او لندن ته وړو. نو کړهي سره کړه د تیلو او دا دواړه انګریزان یې پکې ګلګله کړه. خبره دا ده چې پارلیمنت دې ته وایي او د قوم او د ملک خدمت دې ته وایي. او به کې څوک اوس په پاکستان کې د پاکستان بادشاه راپاس یو مخ وایي ولی جی خیر شه دا وزیران چې د داګر چاپیر ناست د شورا ممبران دا 35,000 روپو باندې دغه داس افطاری کولو والا صدر صاحب مخ وایي ولی جی خیر شه دی ورته وایي چې د برزنیف لاش مې په کار دی د روسی صدر چې لاش دلته راوړی او کیمې کم لاړ به شي د پاکستان څوک لاړ به شي. نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں. نہ هغه پارلیمنټونه شته نه هغه صدران شته او نه هغه قوم شته. زما عزیزانو عرض میں داو چې قرآن او حدیث کې د هر شي دلیل دی. قرآن مونږ په دلایلو منلی دی. دا قرآن مونږ ته ولې وایو چې د خدای کتاب دی؟ مونږ ته د خدای आवाज خو نه دی شوی. نه په قرآن د خدای دستخط شته. ولی وایو چې د خدای کلام دی؟ ځکه چې قرآن کې خدای وایي که تاسو وإن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. که په دې شک کې چې دا قرآن د خدای کلام دی که نه دی داسې یو صورت پیدا کړي. صورت نشي پیدا کولی لا محاله دا به مني چې دا د خدای کلام. نو مونږ هر شی عزیزانو په دلیل منلی دی. بے دلیله مونږ هیڅ شی نه دی. اوس عیسی علیہ السلام مړ دی که ژوندی دی؟ دا یو دعوه ده ستا په ملک کې د قادیانانو چې عیسی علیہ السلام مړ دی او په کشمیر کې قبر. د ده په مرګ دلیل څه دی؟ دوی وایي چې د ده په مرګ دلیل قرآن دی. خدای وایي چې اذ قال الله یا عیسی انی متوفیکا. خدای وایي زه تا مړ کوم.
اوس متوفی کا صیغه وګورئ چې متوفی کا څه صیغه ده. یوا متوفیک ماده چې ده په عربي لغت کې دا وګورئ چې د مرګ د پاره الله د متوفیک لفظ استعمالی او کنا. په دې خبره پوهیږئ؟ لفظ متوفیک په قرآن کې وګورئ چې د مرګ د پاره مستعمل دی او کنه دی. کنه وي مرګ یو ماته دی، یو توفا دی. موت هغه شي ته وایي چې روح واغستی شي او بدن پاتې شي. خدای خبر کما په خبرو پوهېږي. قبلې تخفی غزه موت ما ته یموت ماده ده، روح اغستل او بدن پاتې کېدل دې ته لفظ ماته وایي. توفا عربي ژبه کې روح سره د بدن اغستو ته وایي. تاسو پوه شئ؟ روح سره د بدن. نو اذ قال الله یا عیسی، یاد کا هغه وخت چې الله عیسی علیہ السلام ته وی انی متوفیکا، اے عیسی ته یهودو په کوټه کې گیر کړه او د مرګ صلاح دی کوي. نو انی متوفیکا، زتا روح سره د بدن نه ځان ته اوچتوم، ومطهرک من الذین کفروا، او دغه پلیتو نه د پاکوم چې آینده د پاره زما د قدرت یو لوی دلیلی په دی باندې. انی متوفیک دا باندې. یا علامہ ابن قیم وائی، حافظ ابن قیم دا هغه انسانو چې د تدری لک حدیث د رسول الله زبانی یادو. په حدیث کې یو حافظ دی، یو حاکم دی، یو محیط دی. حافظ هغه محدث توای چې درې لک حدیث یاد. حاکم هغه محدث توای چې اولک حدیث یاد. محیط هغه محدث توای چې د پیغمبر څومره ذخیره د حدیث ته 14 لک چا ټول ورته یاد. نو عزیزانو په اسلام کې حافظ د حدیث ابن قیم دام تیر شوی دی، محیطم تیر شوی دی، او حاکمم تیر شوی. دام شوق چې چاته به 14 لک حدیث یاد، دام شوق چې چاته به 9 لک حدیث یاد، دام شوق چې چاته به 3 لک سره د سند یاد. یو حدیث ته او یو سند دی. سند وای دیتا حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان. حدیث بیان کړو ما ته پلانی، هغه ته حدیث بیان کړو پلانی، هغه ته حدیث بیان کړو پلانی، هغه ته حدیث هغه ویلي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا رست متن حدیث شروع شي. زما عزیزانو عرض داو چې هغه هم خلقو چې چاته 3 لک او 9 لک او 14 لک حدیث سره د سند یاد. امام بخاری یو کلی تلاړو، الته مولیانو وی چې یاره د شهرت شوی دی چې دا امام بخاری چې دی ډېر حدیث ورته یاد دی او دا دی او دا دی. خدای خبر پسې پوهېږم که نه پوهېږي. مولیانو کې دا کیسې وي که د مولیانو مخکې ووایه که نه چې پلانی مولا جي ډېر لوی عالم. نه یاره مولا دومره نه دی، هسې تاسو دا ټرۍ وکړئ. هر چا کې څه نه څه خو یي که نه. اوس که ته زما مخکې وایي چې جي پلانی مولوي صاحب ډېر لوی عالم دی، نو زما څه خوله خو نه ماتېږي چې هم لوی عالم دی. خدای دې خوشحال لري، زما کور روانېږي پې. نو زما دې مخکې چې وایي چې پلانی جي ډېر لوی عالم، عالم نه دی، پلانی کتاب نه پوهېږي. پلانی کتاب پوهېدو والا په ټول صوبه سرحد کې وګورئ چې څو کسان دي. په دې ټول صوبه سرحد کې وګورئ چې په پلانی کتاب پوهېدو والا څومره کسان. خوړ کې خو ډېر کاڼي خو سیر پکې ډېر شاز و نادر خیږي. نو امام بخاری سره هم دا عناد د مولیانو خو
چې دا حدیث او دا نو هغې څه چلو کو چې د یو حدیث سند یې بل سره ولګولو، د بل حدیث سند یې بل سره ولګولو، د بل بل سره ولګولو، د بل بل سره ولګولو. چې دی راغی څه وخت کې هغوی ورته پیش کړي چې جی حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال امام بخاري ها غلط شو. بیا ورته قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان ها غلط شو. بیا ورته حدثنا فلان قال حدثنا. څومره روایات چې ورته وي امام بخاري وي چې ټولم غلط وي غوږ کېدی اوس. څومره سندونه چې دوی رد بدل کړي هغه د هغې حدیث سند به راوغوستو، دې سره به کېښود، دې به هغې سره کېښود، هغې به هغې سره کېښود، هغې به هغې سره کېښود، هغې به هغې سره. علما د بلخ اکبر چې واقعي دا د ده شهرت چې څنګه شوی و نو حقیقت یې همغه شی. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې علامه ابن قیم فرمایي چې تاسو وګورئ چې انی متوفی کا لفظ په عربي لغت کې کامل اغستو ته وایي. کامل یوازې روح اغستو ته کامل اغستل نه وایي، روح سره د بدن اغستل کامل اغستو ته. نو عیسی علیہ السلام چونکه الله کامل اوچت کړی و اسمانونو ته، لہذا د دې وجې نه الله ورته وایي چې انی متوفی. علما وایي چې یا په دې عبارت کې تقدیم او تاخیر، اصل کې عبارت داسې دی اذ قال الله یا عیسی انی رافعک الی ومتوفیک بعد نزولک. اے عیسی علیہ السلام قوم په کوټه کې گیر کړی او وجنی دی، زه دې اوس ځان ته اوچتومه چې د دوی نه دې بچ کم، آسمان کې به اوسېږي او قیامت ته نږدې چې د اسمان نه راکوشي نو بیا به دې مړ کوم. دا رد دی په نسواراو باندې چې عیسی علیہ السلام د خدای زوی دی. نو چې څنګه خدای له مرګ نشته نو داسې بیا زوی له مرګ نی. الله ورته وفرمایل چې نه ومتوفیک بعد نزولک، زما زوی نه دی چې د اسمان نه راکوس کم بیا به مړ کوم. ما په دې خبرو پوهېږم چې که تاسو باندې قادیانان پیښ شي او قرآن درته راوالي او درته ووایي چې دا وګوره خدای ویلی دی چې زه عیسی علیہ السلام تا مړ کوم او ستاسو مولیان وایي چې هغه ژوندی دی او په اسمانونو کې ناست، نو تا سره به جواب وي نه؟ چې جواب نه وي نو لا جوابه بشي. چې لا جوابه شي نو نتیجه به دا وي چې یا به قادیاني ته ښه ووایي چې دا دوی خو رښتیا وایي، نو که دا دې ووایي چې دوی رښتیا وایي نو پاټکي به کافر شي، او کدا دی ونه وی چې دوی رښتیا وایي نو ړکې به د خار پیدا شي چې دا دومره زمانه مونږ اورېده چې عیسی علیہ السلام ژوندی دی او اسمانونو کې دی. دا خو دروغ، دا خبره خو داسې ده. دا یو خلجان به درته دماغو کې پیدا شي او په شش و پنج کې به شي چې دوی ته ښه ویم که ده ته ښه ویم، دا رښتیا وایي که دا رښتیا. د دې داسې مثال دی لکه زمونږ په دې ملک کې تاسو وګورئ دا اخترونو د پاره هلال کمیټي چې حکومت جوړه کړې دا ناستی په کراچۍ کې میاشتو لیدی شي په پېښور کې وی ګوري او د خدای مور مړی پلار مړی د خدای خوار سپیره. اوس دی به کراچۍ ته بوزي څوک چې هلته ګوایي ورکړي چې ما میاشت لیدلې ده او هغې فتوه ورکړي چې سبا اختر دی. دا ممکنه ده؟ یا دا د چا عقل مني؟ پرون به تاسو کتلي اخبار کې یو مولا اغسطه ده په هلال کمیټۍ کې، نو هغه اخبار کې ورکړي دي چې ورونو په ټول پاکستان کې د خوشحالۍ لهر وزغلېدو چې دا یې واغستو په هلال کمیټۍ کې نو پاکستان به ټول ټیپر ټیپر شي.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم سڑے چھ د قوم مشر ذبح بغیر سکین آ بے چڑے علال کڑے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بادشاہ ورطا پیشکشو کو چھ تزما قاضی شد. امام ابو حنیفہ ورطوی چھ ما دا حدیث نہ پریدی چھ زستا قاضی شد. دا حدیث میں نہ پریدی. پیغمبر ویلی دی چھ کم سڑے دا قوم مشر شو ذبح بغیر سکین آ بغیر چڑے علال کڑے شو. دا حدیث میں نہ پریدی. بادشاہ رونی وہ پا جیل کے واچو. نتیجہ دا چھ پا جیل کی مڑم شو دا بادشاہ قضائے قبول نہ کر. منگ خو بیڑا تباہ دا منگ خو تباہ شو منگ خو غرق شو کی گی بس انجام بیت سی. زما عزیزانو عرض داو چھ دا یو درد دل دے چھ سڑے ہوئی باقی زدکولے ہو سبا پی بل سر باس کولو دا زما یقین نہ دے. 13 جمعہ چھ ما سویلی دی ممیتو کاؤ متوفی کا باندے تاستا چرتا یاد بس یو شیو وامر دو خبر اخلاص. زما عزیزانو عرض داو چھ ما دا خبر کڑی وا چھ انی متوفی کا دا آیات نازل شوے پچا دے. پچا نازل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا ٹکے سور لسو کال رستو منگتا ویلی چا دی چھ دا آیات قرآن دے. دا ویلی چا دی حدیث ویلی. پیغمبر خو موجود نشتے. سور لسو کالوشو چاگا تیر شوے. دا قرآن مونگ منو پت سے چدا دا خدا کلام دے کو حدیثی من نو لا محالت تب مخ کے حدیث منی اگے نرستو بیا قرآن منی دا بمنی چدا حدیث رشتیا دے نو علب قرآن رشتیا کی کتو ایزا حدیث نمانم نو دا قرآن در تا ویلی چا دی چی دا خدای کلام دے. حدیث ویلی حدیث منینا نو لا محالا قرآن نمان. بلا خبر دادا چی دا آیات نازل دے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیا دا دے پا ترجمہ پیغمبر خکے دا خپوئی دو کمون خپوئی پا دمرا خوبا پوئی گئی 16-15 دا دے آیات پا مطلب و مانا پیغمبر خپے دا کمون پہ خپوئی. پیغمبر دا بخاری نا 19 تر مشکات پورے پا دے ٹول ذخیرہ حدیث کے پیغمبر مستقل بابو نہ تڑلی دی. باب نزول عیسیٰ باب نزول عیسیٰ باب نزول عیسیٰ. دا باب دے چھ ثابت تے پا بیان دا نزول دا اسمان نہ دا عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ بنازلی بیا بد بیت المقدس پا منارہ را کزی بیا با دجال قتلی گی
دا مستقل بابونه په حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیسی علیه السلام کده دغه ټکی معنا مرګ وې نو بیا پیغمبر نزول عیسی ویل څه معنا شو تاسو پوه شئ چې هر کله د دې آیات تعلق برای راس پیغمبر سره دی نازل په پیغمبر دی معنی پیغمبر چې څنګه پویږي مونږ هغه سي خوب کې نه نو د دې آیات په موجودګۍ کې پیغمبر نزول عیسی روایات څنګه وي حدیث څنګه وي بیا دجال قتلول څنګه وي آیات موجود ده نعوذ بالله کوي پیغمبر په نو پوي شوی نو ته په کوم ځای پوي شو کوي پیغمبر ته پته نه وانه د پیغمبر غفلت چې ده دا بیل ظلم دی چې ته پیغمبر غافل وګڼې تاسو خیال راکړئ عرض مې دا و عزیزان چې فتنه ډېرې دي زمونږ په ملک کې خدا یو مستقله فتنه یو ډېره عظیمه فتنه ده بیا لا محاله د دې معنا متوفیق معنا دا روح سره د بدن اغسته ممیتو کا معنا دا روح بغیر د بدن نه اغسته او متوفیق روح سره د بدن اغسته د دې دا معنا د عیسی علیه السلام روح سره د بدن دا جبریل اوچت کو او اسمان ته بوت اسمان ته بوتلو اوس دوی څه وایي وای چې تاسو وایي چې عیسی علیہ السلام په اسمانونو کې دی او ژوندی دی نو هغه د اودسماتي څه چل کوي اوس تاسو بس جواب کوئ دې دپاره عوامم هغه مړه شو چې چا به په عقل د یو مستقل قوت مقابله کوله په عقل یو پادری راغی د لندن نه اعلان یې وکړو چې څوک ملا شته زه یو سوال پې کوم په دلی کې یو عالم ورته راووتو زه ملا یم ورته وی چې تاسو په قرآن کې لیکلي دي چې خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار الله وی ما ابو الجن پلار د پیریانو چې شیطان دی د خالص لمبې د اور نه پیدا کړي دا آیات ټیک دی هغه ورته بالکل ټیک دی ورته وی شیطان پیدام د اور نه دی او قیامت کې به خدای وام چې په اور کې نو اور چې اور سره ملاو شو هغه ته تکلیف څه وشو دنیا کې د آدم علیه السلام اولاد ټول تباه کړو او دې چې د څه شي جزو هغې ته لاړو نو هغه ته تکلیف څه وشو ملاریان شو چې بیړی غرقه شه دا دې څه وایي یا غاریان ولاړو جواب سوچ کولو یا یو جټ ولاړو بیا مونږ به د خدای په عظیم قهر اخته یو سره د دې ګیرو سره د دې ټوپو
سره د دې سپینو جامو، سره د ګیرې به پخوا ګمنځ ګرځوله خلکو ګیره کې والو، اوس خواص وګوره خلوتونو والا دا دغه برش ساتلی دی اوسپنې په شان. هلکه داسې کې کور دی د میردین جومات شه، وایي دې سره لږه دا ګیره دانه وانه شي داسې، بس هم دا ګیره دانه وانه ده، وایي جومات به غر وي ته به ناستې پکې هک په شانې، ګیره به ستا په نامه لګي لکه سیک په شان. تا نه د سیک ګیره موږده ده، بریتې موږدې دي، په سر یم 2 ګزه ویښته ولاړ. څه زمونږ د لاسه اسلام په شرمونو وشرم. تاسو وګورئ مونږ ځان نه څه جوړ کړي، ملا چرګکان هم جوړ کړي، سرونو ته مو ګوره، ټوپو ته مو ګوره، ګیرو ته مو ګوره، د اوسپنې په برش هم ګومنځ کړي چې دا لږه شانه وانه شي. ده که شانه شي نو څه چل شي، خوار شي چې ګیره د یو ځل پرېښوه، که شانه نه که ګینګړي ور پورې ځوړند کې هم خلک ګیرې والا درته وایي، ښایسته درته نه وایي. دا شرمېدلی قوم. نو زما عزیزانو انتظار کوئ، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به قوم ته فانتظروا انا معکم من المنتظرین. د خدای د قهر او د عذاب انتظار کوئ، زم تاسو سره د هغې په انتظار ناستم چې تاسو به د الله د قهر په لپیټ کې کله راځئ. اوس ستا ملک به تقلید د امریکې د ډم کوي، سرونه ښځو هغسې جامې اچول شروع کړي، د هغه لباس نراله لباس ښځو هغسې شروع، ورپسې به یې مونږ هم کوو. مونږ شرمېدلي، په اوړي کې ګرمه جوبه اچولي، په اوړي کې دا ولې بیړه دې غرکشه، مونږ خو د ګرمۍ نه مړه کېږي. وایي بیا پیر نه ښکارمه. اوس دا تقلید چې په ملا کې د پیغمبر نو، چې مجلس کې به ناستو یا به روانو، انجانه سړی به چې راغی نو دا به نه پېژندو چې دې ډله کې پیغمبر کم یو. لباس بم عام و، ناسته بم عام و، مجلس بم عام. دا تقلید بیا په خپل زندګۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرې د مخکې او صحابه ورپسې داسې نه دی تللی. په لاره به روانو نو صحابه به ځان سره لکه د صف په شان جخت روان کړي، زه مخکې او تاسو راپسې، دې کې د غرور شیبه راځي. حالانکه پیغمبر منزح او مبرع د دې نه، لیکن آدم متکبرینو صورت قدر ام نه اختیارولو چې زه مخکې روان یم او تاسو راپسې. زمونږ هره ادا د غرور او د تکبر. دا بله خبره واورئ چې په قیامت کې هره ګناه به معاف شي. هره خدای وغواړي هرې ګناه له به څه نه څه وجه جوړه کړي او معاف کړي، لیکن د غرور او د تکبر ګناه به الله چرې نه معاف کوي چې تر څو پورې جهنم ته پې لېږلی دی. چرې غرور ځان ته زه ویل، ځان ته زه ویل، دا ډېر خطرناک شی. چرې مه وایه چې زه څه یم، دا وایه چې ته هر وخت وایه اول یا آخر تو ہی تو، ظاہر باطن تو ہی تو، اول یا آخر تو ہی تو، ظاہر باطن تو ہی تو. اولم ته، اخرم ته، ظاهرم ته، باطن. زه
اولم نو ما بیا بم نه ما بیا بم داسې وختو چې زما وجود نو لږ وخت لرالم بیا به مې وجود ختم شي نو چې پرونم نو ما او نن به بیا نشت کېږم نو زه څه شی یم زه څه تاسو پوه شئ دا لوی لوی فراعنه او متکبرین د زمانه لږ ډیل خدای پاک ورکو راویني چې راویني و ډېره ترپه کې وواله خلاصېږي چرته تللی شي زه به پکم نو د خدای گرفت عزیزانو داسې دی چې راگیر شي بیا خلاصېږي دیو جنا په دین ځان پوهه کا دا د مولا فرض نه دی چې د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د پاره با مولا جنگیږي بلکې هر مسلمان به جنگي هر مسلمان نو ارزاو چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام په اسمانونو کې اوسېږي دا د اسماتی څه چل خبره پاتې شوه چې هغه اجت شړی ویل مولانا صاحب ته بلا سوچ کې نه یو دومره لوټه راواغسته او دا پادری په دازې وویستو وینې پې روان پادری منډه که پولیس ته راپورټ وکړو چې راپورټ یې وکړو پولیس راغی سړی ونیو چالان شو کچرو چې کچرو ته لاړ مجسټریټ وایي دې جټ سړي ته چې ولې دې دا وویشتو وی جدنه تپوسو که چې تاسو سوال کړو زمونږ په مولا وی تاسو سوال کړو پادری صاحب ورته ما دا ویلو چې شیطان پیدام اور نه دیو قیامت کې به خدای وام چي په اور کې نور چې اور سره ملو شي هغه ته څه تکلیف کیږي نو خلق هم تباہ کا اوس تکلیف هم ورته ونشو اجټ ورته وی چې مجسټریټ ته چې صاحب دنه تپوسو کا چې تا کم آیات ویلې او زمونږ په دې مولا دې سوال کړو دا آیات ته لګ بیا وای و خلق الانسان من صلصال و د دې ترجمه وکا و الله وی چې ما پیدا کړی د انسان د خټې نه و پادری صاحب انسان د خټې نه پیدا دی ویاو و انت پیدام د خټې نه ماوم وشته په خټه نو خټه چې خټه سره ملاو شو هغه ته څه تکلیف شو چې په ما دې راپورټم وکړه چالان دې په لوټه می وشته وې کنه ویلو وی خو ته پیدام د خټه او د لوټه نه او ماوم وشته په لوټه وې څنګه تکلیفونه شو دا ویني را روان نش ویل دغه څه به شیطان نم ویني رواني کی هغه اور چې کوم له به شیطان زی اب دومره تیزی چې په عربها درجه به اوی پوپه په دې خبره په عدالت کې وې چې لا اله الا الله محمد رسول بس ما ومنله چې اسلام یو بهترین مذهب تاسو هغه قوم وای چې تاسو جاهلانو جټانو با د پادریان پیرنګیانو مولیان مسلمانول نن زمونږ حالت نو عرض میں داو چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام آسمانونو کې اوسېږي نو داغه د دسماتی څه چل نو ما وی چې په دې آسمانونو کې الله وی چې دومره مخلوق اوسېږي چې داغه شمار سیوا د خدای نه بل چاته نشته نو ما چار کله دا دومره لوی دنیا په اسمان کې اوسېږي غیدا او دسماتی څه چل کوي وی خدای به ورته څه بندوبست کړی نو ما وی چې خاده چې د چا شمار د خدای نه سیوا بل چاته نه دی معلوم هغه له خدای بندوبست کولې شي او یو عیسی علیه السلام لنی شي کولې ویل کولې شي نو بس خبره خلاصه شو و د دې علمي غوندي جواب وای علمي غوندي دا خو الزامي جواب علمي مال علمي جواب ادا ده
چې عیسی علیہ السلام آسمان ته ورسېد نو د ملائکو په شکل ملائکو ته خوراک سکاک متیازې تشه ډکې د دې حاجت نشته د هغې خوراک سکاک د خدای عبادت او د خدای ذکر دی تر قیامت به عیسی په دې شکلي قرب قیامت کې به بیا په خپل صورت شي او راکوزیږي راکوزیدو نه بعد به بیا څه کېږي دا بیان به انشاءالله بیا شي واخر دعوانا ان الحمد لله